خبر شوم چې یو ځل بیا د پاکستان حکومت افغانانو ته غوسه شوی دی او د پاکستان نه وباسي صحیح خبره ده زه به ورته هم یو څو خبرې وکړم هم به افغانانو ته وکړم او هم به پاکستانیانو ته وکړم چې د دې خبرې نه بعد به د دې حل څه شی راوځي چې دې خبرې نه بعد به اخر څه کېږي څه نو دواړو خبرو ته به کومه یو به افغانانو ته وکړم ګورئ افغانانو وزې د دې وطنه نور ځئ راځئ د خپل افغانستان ته ګران وطن ته راشئ ماشاءالله امن دی پکې صلح ده پکې دا څلوېښت کاله 50 کاله تېر کړه تش لا تللي وې ماشاءالله محنت هم وکړو کاروبارونه هم ټول کړه ګډ کاروبارونه هم ټول کړه په دې پاکستان کې د پاکستانیانو غټ کاروبارونه لري داسې افغانان پکې شته چې یو پاکستانیان دا سره په مزدورۍ نیولی شي ښه کاروبارونه لري نو راشئ خپل وطن کې دا کار وکړئ تر څو پورې به دې وطن کې اوسېږئ که نه که تاسو چې دا زموږ خپل وطن دی او داسې دی واسې خپل وطن د کار څه نه دی اوس د پاکستان په لاس کې دی که نه نو د ښکته چې کوم پښتانه دي هغه ورته څه نشي ویلی نو موږ به ورته څه ویو که نه چې هغه بېوسه دي راځئ چې کله وس راغی بیا به ترې ونیسو نو خپل وطن ته راځئ بس ته نوره بېعزتي خپله دغه کوئ زموږ بېعزته کوئ په دې خلکو باندې ته خو بېعزته خلک دي تاسو به هم بېعزته کړي نو راځئ تېنه خپل وطن ته بس دی ځئ تې خپل وطن ته ته ځئ ګران افغانستان ته راشئ او بیا څو خبرې د پاکستانیانو ته مه کومه تاسو خو یې که نه چې دا بدامني او دا ورانۍ چې دا ټول افغانان جوړ کړی دی په ټول یو 6 لکه افغانان یا 7 لکه افغانان به د پاکستان کې اوسېږي که نه نو تاسو چې خبرې 220 میلیونه عوام یې نو دا دومره 6 لکه افغانان په تاسو باندې دومره زورور دي او ستاسو چې دی که نه اټومي پاور یې اټومي پاور چې دا 6 لکه افغانان نشي ټینګولی خو خبره اصل کې ده که نه بدنبي دا افغانان نه ده جوړه کړې دا خپل کارګري خلک دي کارګر دي او دغه دي نو دا چې که نه دا کارونه نه کوي نو دې کسر سړي ته معلوم دی خو څوک پرې به حقیقت وي که نه حقیقت به سره وي واورئ قمقلو وقمقله مخلوقه پاکستانیانو دا افغانان هم د دې ځای نه وځي او بیا هم در باندې دا پنجابیانې د چمړې به د نو پسې چمړې نو خبره داسې ده که نه چې 6 لکه افغانان ته نه کنټرولېږي نو دا دې خو چې دا کوم 50 میلیونه افغانان دي دا به بیا ښه کنټرول کوي خو دا خبره ګوره په ټول عمر کې بیا نه هېرېږي صحیح ده که نه قمقلو ځان ته کارونه مه رټوئ په قرضونو کې خو به ډوبه یئ خو د افغانانو په دښمنۍ کې به هم ډوب شئ په الله مه سپارمه دا زمونږ تاسو د ښې دپاره مې یم او د افغانانو د ښې دپاره مې ویمه صحیح ده که نه اخر سره پښتانه یو زړه مې در باندې درد کوي صحیح ده یو غټ افت در باندې را روان دی الله پاک دې ترې نه وساته افغانانو ځئ د خیره سره ملا صاحبانو خوا ته لاړ شئ هلته به م الله پاک در رسوي سهار او ماښام 3 وخته ډوډۍ ده الله پاک به درکوي په دې پاکستان کې اوس هم د دې پاکستانیانو ښه ډوډۍ خورئ که هغه یوه ډوډۍ خوري که نه نو تاسو د ټیم 3 ډوډۍ خورئ ځئ که نه خپل وطن ته په مخه مخه شه او ډکئ